صحیح ده صحیح ده زما 15 فلمونه نور هم راتلو والا دي بس انتظار کوه. السلام علیکم ګرانو ملګرو، زه چې دی نو د فلم ډایرکټر پروډیوسر شمس الدین خان یم او زما یو نوی فلم راتلو والا دی. زه چې دی نو د فلم شوټینګ لپاره راغلی یم، ولې چې زه خپل ځان لپاره یو نوی فلم جوړوم او ما سره چې دی نو یو هیرو ده یو هیروین ده. نو انشاءالله ډېر ژر به تاسو زما دا نوی فلم به ګورئ، ولې چې زه شمس الدین پروډیوسر ډایرکټر یم او دا فلم چې دی نو ما تقریبا په 3-4 کروڑ روپۍ زما په دې فلم باندې به لګي. نو انشاءالله امید لرم چې دا فلم به ستاسو ډېر خوښیږي او چې دی نو دې کې ما سره یو ښکلی چې دی نو هیروینه ده او هغه به تاسو ډېر زیات خوښوئ هغه هیروینه او هیرو هم راسره دی. او تاسو چې څنګه پیژنئ زما چې کم یو د پښتو فلم راغلی دی هغه دې ټایم کې په ټاپ کې روانه وي او ډېر ښکلي وي او چې دی نو دا ستاسو ما سره مینه محبت ته چې تاسو زما دا فلمونه سپورټ کوئ او مخکې روانوئ. او زما خو کوشش دا و چې زه چې دی نو په دې فلم کې ایز ا هیرو کار وکړم، ولې خو بیا ما ویل یار زما عمر اوس نشته، بوډا سړی یم، سپینه ږیره مې ده، سپینه ویښته، دا د زلمو کار دی او ما خپل دې فلم کې یو داسې زلمی مې اغوښتی دی چې تاسو به ګورئ هغه زلمی تاسو به وایئ یار سم هیرو دی اغوښتی دی. نو انشاءالله زه هغه زلمی تاسو ته میلاوم او هغه زلمی به هم تاسو سره خبرې به کوي او په دې فلم کې چې کومه هیروینه ده هغه هیروینه به هم راځي او تاسو سره به خبرې کوي. نو اوس چې دی نو زه هغه هیرو راغواړم، هغه هیرو راشي او تاسو سره خبرې اترې وکړي. اوس هیرو زه راغواړم. السلام علیکم دوستانو، زه فیضان ګلستان د شمس الدین صاحب دا چې کوم فلم دی دې کې هغې چې دی نو ما ته ایز ا هیرو زه به په دې فلم کې کار کوم او هغې ما ته چې دی نو ویلي چې زه یو نوی فلم جوړوم هغې کې ما ته هیرو پکار دی. وایي تا نه ښکلی هلک چې دی نو ما ته یو هم نشي میلاوېدی، ولې چې ستا د ایکټینګ ستا د خبرې د انداز زما ډېر خوښ دی. نو ما صحیح شو او دې کې به ما له څومره کمیشن راکړې. هغه ویل چې یار کمیشن به درله دونه در کومه چې کمې پیسې راغې نو نیم په نیمه به در سره وکړو. نو ما یې بس صحیح شوه. نو بیا ما ورته ما ته یو داسې هیرونه پکاره ده په دې فلم کې چې کوم چې دی نو ما سره ګرځي او خلکو ته پته ولګي چې یار واقعي هیرونه ګرځي، هیرونه داسې چکاس غوندې وي. نو الله پاک وسخو کا شمس الدین صاحب چې کوم دی د دې فلم ډایرکټر پروډیوسر دی نو داسې ښکلی راسره هیرونه کېنوله که نه ګورئ به هغه فلم به چې څه ټایم ریلیز کېږي نو تاسو له به خوند درځي. سم هیروینه ده او ډېر خوند به درځي، په ټاپ کلاس کې دا زما فلم دی. نو فرست ټایم زه چې دی نو په دې فلم کې هیرو راځم، دې نه مخکې ما خو فلمونو کې کار نه دی کړی. نو ډېره چې دی نو زه شکریه ادا کوم د شمس الدین صاحب او هیروین اوس راځي هغې صاحب تاسو خبرې وکړئ. السلام علیکم دوستانو، شمس الدین صاحب چې کوم ډرامه فلم جوړوي نو هغې کې زه ایز ا هیروین یې یم. نو ما ته ویلي دي شمس الدین صاحب تاسو به په دې فلم کې ایز ا هیروین به کار کوئ، ولې چې هیروینې خو ډېرې زیاتې دي. دا نن سبا راځي که نه داسې داسې چې کمې کوي وایي هغې د هغې اداګانې زما نه دي خوښ. نو وایي چې دی نو ته چې دی نو ډېر ساده ښځی او بله خبره دا ده چې په تا کې دا ډانسونو والا لچک چې کوم دی که نه دا ډېر ښکلی دی. نو ما ته ویل ته به په دې فلم کې را سره کار کوې نو ښه به دله به پیسې درکوو. نو ما ورته ویل صحیح ده. نو هسې خو تاسو ته پته ده په سوشل میډیا باندې کله یوه راځي او کله بل راځي او کله درېیمه راځي. نو زما چې دی نو د سوشل میډیا سره بلکل تعلق نشته، قطعا زه دا سوشل میډیا بلکل نه استعمالوم او باقي چې دی نو تاسو زما جلوې به ګورئ، زما په د فلم کې به ګورئ. هسې خو زه درته یو ټریلر ښکاره کوم نو تاسو دا ټریلر زما صحیح کوئ. نو انشاءالله چې دی نو شمس الدین صاحب ډېر یو ښکلی او ښه انسان دی. پروډیوسران خو ډېر زیات دي خو هغوی تنګول هم ډېر زیات کوي، خو شمس الدین صاحب په هغه تنګولو کې نه دی چې څنګه چې دی نو دا نور ډایرکټران پروډیوسران چې کومه نوې جینۍ راشي نو تنګول کوي، خو دی چې دی نو تنګول نه کوي. او زه چې دی نو علیشه ته دا ویل غواړم، علیشه ته زما په مقابلې کې صفر صفر، تا له خوا د کاري چل نه درځي او ته به له ډرامو فلمونو کې به کارونه کې راشه چې زه درته چل وښیم.
او بله خبره ده زه درته تاسو ته دا کول غواړم بل ورځ چې دی نو د جمعې په ورځ باندې ټیټر شو کې پنډۍ کې چې دی نو بل ټیپرپوزې راغلی وه کدوسره د هغې څه نوم دی فاطمه ګل نو هسې داسې کولې نو زمانې تاله څه د ګډا چل درځي راشه چې زه درته چل وښیم د ګډا چل څنګه وي نو بس ملګرو زموږ دا ویډیو چې خوښه شوي نو لایک یې کوئ خپل ملګرو سره شیر یې کوئ او چې زما د اداکاري خوښوي نو ما ته په کمنټس کې لازمي وایي زما نوم د دلربا نه راځي په خندا نه راځي نو بس ملګرو انشاءالله چې دی نو زموږ فلم چې څه ټایم ریلیز شي نو تاسو به فلم ګورئ فلم کې به ډېر زیات خوند مزې به اخلئ نو اوس زه دنه اجازت غواړم ډایرکټر صاحب چې څنګه خبرو کا او زما د فلم هیرو چې څنګه خبرو کا نو د لوی الله په امان چې ویډیو م خوښه شوي نو لایک یې کوئ خپل دوستانو سره شیر یې کوئ